السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءالله نن به سوره هجر آیت نمبر 5 شپږم اوم بوایو 5 6 او 7. اصل کې ډیر ویل شو خو موږ لفظي معنی خیال وي هغه به بعضی نوی ملګری وي هغه به الفاظ د کولې نشي نو دیو جنا که ډیر مختصر هم نو کوشش کوو چې مختصر ترین وي. بیا سم چې درس وګت شي به خلک شوق سره اورینه نو لحاظ ساتو د خلکو چې اسانه سره د درس خامخه اوري. دنه مخکینی پرونی دو آیتونو کې الله تعالی کافرو ته وویل چې دوی همني خونه او مسلمانی گینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نه مانی نو پرېږ دی چې دنیا کې خوراکو کې او فائدې او چتی کې او امیدونه دي چې دی غافله ساتلی دي دی ته وزر پته وچلی او مونږ هیڅ یو کله هلاکونه مگر هغه ته یو وخت مقرر دی او مقرر وخت باندې مو هلاکو نو هغه باره کې مخکې فرمایي چې ما تسبقو نشي مخکې کېده من امه ایسی امت کله قوم اجلها د خپل نیټینا او ما یستاخرون او نو رستو پاتې کېدی شي. یعنی چا د پاره چې کم وخت مقرر لیکلی دی الله تعالی د هلاکت هغې نه مخکې نه کېدی شي نه مخکې کېدی شي او نو رستو پاتې کېدی شي. ټیک په خپل وخت باندې به هغه ختمیږي که هغه قوم دی که کلی دی که یو فرد دی. الله تعالی بل ځای کې فرمایي چې کله چې نیټه راشي اجل راشي نو یو ساعت مخکې کېدی وروستنی شي یو ثانیه خپل ټایم باندې به دغه روح او دغه کلی قوم هغه حالت به خراب شي ختم بشي او دا خو ډېر بدتمیزه خلک وو نو دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي وقالو دوی به ویلي یا ایها الذي ای هغه سړیه نزل چې نازل کړی شوی دی علیه په ده باندې الذکر قرآن دلته ذکر نه مراد قرآن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ویلي چې ای هغه سړیه چې تا باندې قرآن نازل دی انک لمجنون ته خو لیونی. دا دومره بدتمیزه خلک وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ډېر بد ارادې تکلیفونه لیونی مجنون یې ساحر یې جادوګر یې وغیره دا مختلف الزامات به په لګول او دلته د دې بیوقوفي وګوره یو طرف ته وایي چې هغه سړیه چې تا باندې قرآن نازل شوی دی خپله مني چې قرآن پې نازل شوی دی او هغه قرآن چې دوی ته بار بار د چیلنج ورکړی شوی و چې تاسو د دې قرآن مثال پیش کړئ یو صورت مثال پیش کړي د مثال لږ مثال پیش کړي او دوی هر وار ناکام شوي دي. هغه باوجود دومره عظیم قرآن چې یو کس باندې راغلی دی او هغه بیان کوي د دې او دوی ورته وایي چې دا لیونی دی نو دا بیوقوفه د بیوقوفتو هم انتها ده او د دې بدتمیزي هم انتها ده. نو داسې خلکو دپاره چې هلاکت نه وي نور به څه وي. لولا ما تاتینا ته ولې نه راولې مونږ ته بالملائکتی ملائکی ته ولې ناراضي په فرشتو سره یعنی ته ملائک ولې نه راولې ان كنت من الصادقین کچېرې ته د رښتونو نه یعنی تا پیغمبري ته ستا ملګرتي ته د پکاره چې تا سره فرشتي وي نو فرشتي خو ورسره وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خپله جبرائیل علیه السلام به تشریف راوړو قرآن کریم د نازلولو دپاره خو دوی به ویلې چې نه تا سره د څنګ کې ولاړې وي ښي او چپ طرف ته وي تا د ملګري مونږ چې تا ته څه وایو بدره د وایو مونږ دې ووهي مونږ دې دا وکړي وغیره او دوی سره ملګرتیا دپاره ملایک نه راځي دا څنګه پیغمبر دی. دوی به دا عجیبه عجیبه اعتراضونه او الزامات لګول پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې. بنیادی طور باندې دوی ته دا شک نه و چې دا پیغمبر دی دا دوی هغه مخالفت و ضد و عناد و د هغې بنیاد باندې دا مختلفې بهانې او مختلف الزامات او اعتراضات به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې کول. اوس ترجمې ته سوچ وکئ. ما تسبقو نشي مخکې کېدی ما مننه نافیه ده تسبقو مخکې کېدی شي نشي مخکې کېدی من امت هیڅ یو امت اجلها د خپل مقرر وخت نه وما یستاخرون او نو وروسته پاتې کېدی شي کوم وخت مقرر دی مغو باندې هلاکېږي. وقالو او دوی وویلې یا ایها الذي ای هغه سړیه نزله چې نازل کړی شوی دی علیه په هغه باندې الذکر قرآن
انک بشکت لمجنون خامخا لیونی یې لو ما تأتینا ولی تارانه وړي مونږ ته بالملائکتی ملائک یعنی ته په ملائکتو سره ولی رانغلی ان كنت کچیری ته من الصادقین د رښتونو نه یعنی که ته رښتیا پیغمبر نو فرشتې راوله